امرالله صالح څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح په ټویټر لیکلي چې دغه تن د پیښې په لحاظ انجینر دی او کورنۍ یې په پاکستان کې ژوند کوي. امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په شمول د 3 مشرانو نومونه د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي نوملړ کې شامل کړي دي. د افغانستان پخوانی مرستیال امرالله صالح وایي چې ثناء الله غفاري د 2015 کال پورې د حقاني شبکې غړی وو او د هغوی نه به یې مرسته او لارښوونه ترلاسه کوله. امرالله صالح په ټویټر لیکلی چې دغه تن د پیښې په لحاظ انجینر دی او کورنۍ یې په پاکستان کې ژوند کوي. د امریکا لخوا د اخیستل شوي دې ګام په هکله په پاکستان کې څېړونکي وایي چې دې سره به د داعش ډله افغانستان پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ نورو ملکونو کې د فعالیتونو توان به ونه لري. څېړونکي وینا ده چې د داعش په بشپړه توګه د مخنیوي لپاره باید د غربي ملکونو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه هم په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د داعش خراسان د یو لوړپوړي مشر ثناء الله غفاري ترڅنګ د دغه شبکې د نورو غړو سلطان عزیز اعظم او مولوي رجب نومونه هم د ترهګرو په ځانګړي نوملړ کې شامل کړي دي. د بندیزو لاندې راغلي د داعش دا غړي به اوس نشي کولی چې هیڅ ډول حق او شتمنیو ته لاسرسی وکړي کومې چې په امریکا کې وي یا د امریکا سره تړلې وي. په دې هکله د پېښور پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او څېړونکی ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیوه نیوز ته وایي دا مهال داعش خراسان د افغان طالبانو او امریکا ګډ دښمن دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.